گوری جی مور او پلار دا اللہ عظیم نعمت تے او بیا مور او بیا پلار اللہ اکبر دا چا چشتا قدری پکار دے کہ دا چا وفات دی قبر لولت لپکار دی دعاگانی و تپکار دی قسم پخد عظیم نعمت تے ذکرنا کلا تصور کے دا خپل مشران راولم دا سید اللہ سنم روڑما او دیر خبگان کو مکاس چی جوندیوی نو دیر خیستس خیست دعاگانے بے منتقولی او دیر محبت پہ کو دیر مین بے لرلا دنی مشپی زمان والدہ محترم آغا سرستاسو دا مشران و زمان دا والدی محترم ٹھول دی اللہ پا قبرونو کی اس خوشحال کی یوش پس 3 بجی رالم 3 بجی 3 بجی دا شپی و پروگرام ترالم او تاسو یقینو کہ زبس لالم میں دا دیر زیاد نا وقت دی اس پا اغبو دی چه سار شکنا نو ما پس سوال جوابو که وی اشرف علی جانا نو زو اترال میولی وی بیگارا نو امداد سے لاری ویرانلی نو ما تو خود شپی 3 بجی وی کنا ما تو وی نکنا وی زا اغی پوری وی خواو ما چسو پوری ترالی او گاڑی ادری دا رنان صدقه شمی دی مال راشی وی تا یا خدایا با بیا میار سے چکی گی بیا بورزما نو مور موری نوچه دا چا والدین وفات دی سر زمون دا والدین دی خدای پا قبرونو کی خوشحال کی امین رسر ہوئے لگ امین ہوئے که دا چا جوندی دی زمون دا خاطر اولا پا دی خوبان خیر دی لگزور کوا دا دی مختماشے کوا دا اللہ دا رضا دا پارا شیغی تا گوری دا یو حج دا قبول شوی و دا عمری ثواب دا تامن نامہ کی ملاوی داغی خدمت کے اللہ پہ دا دیر خیر و برکت در کئی اللہ دی منگو تاسو کے دا مور پلار قدر پیدا کی نو دا سپینو ڈکونن قدرو کا بیا سڑی اللہ سنم روڑی چی دا پلار کم قیمت تے و دا مور کم قیمت تے نو حضوری پاک مبارک دا مدینی جانان سرا دا اللہ مقرب فرشتی رازی جی اللہ جل جلالہ دا سرور کونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی دشان قربان شمعا نمدینی منوری جانان اللہ سنلوی شان و کمال ورکڑی چھ دا مدینی منوری دی جانان پنکا کے بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ مبارک رالیلا دا تمام خزانو چابیانی راواغستلے او دا مدینی دا جانان پلا سنو مبارکو کی خودلے دا اللہ محبوبا زما تمام مالو تمام خزانی دا اللہ دا نبی دا خلی مخن قربان دیا دا اللہ پمینا دا مدینی دا جانان دا خلی مخا دا قربان دی دا غنڈ خزانی والا نبی مبارک خزانی زان سرو ساتلی یو خزانہ بم سک ثابت نکی تولے دا اللہ دا مینی نا قربان کی ففقیران و مسکنان و محتاج بانی قربان کی دا بی بی خدیجی مبارکی نا حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان اللہ ٹول اولاد شدی اگا دا بی بی خدیجت الکبرى مبارکی نور کردے دی سیوا دا یو بچینا چاگا ابراہیم سے مبارکو اگا دا مائیری کی ابتدین دے نور تمام اولاد اللہ پاک دا بی بی خدیجینا سرور کونین مبارک لور کردے طول اولاد اللہ پاک دا بی بی خدیجینا سرور کونین مبارک ما پاغیبان مخ کی بیان کردے بی بی زینب مبارکہ بی بی رقیہ مبارکہ امی کلثوم مبارکہ آؤ سیدہ طاہرہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مبارکہ دا اللہ دا بی بی خدیجینا سرور کونین مبارک تلوریانی ورکڑے ہوئے طیب سے طاہر
سے قاسم سے مطہر سے دا رب العالمین جل جلالہ دا مدینی منوری جانان مبارک تا اولاد ورکڑی خودی ماشوموالی کی غن وفات دی او بی بی زینب مبارک کی واقعہ اغم ما تاو تفصیل سر بیان کرے دا او بی بی خدیجی مبارک نننا پوری چکم خاندان دا پیغمبر پاک روا او دوا دی نو قربان نننا پوری شغیت سادات وی اغا دا بی بی فاطمی رضی اللہ عنہ مبارکنا دا حضرت علی کرم اللہ وجہونا دا امام حسن مبارکنا دا امام حسین مبارکانونا نننا پوری آغا خاندان دا مدینی منوری دا جانان مبارک روا او دوا دی اللہ دا پیغمبر پاک دا خاندانم درجی بلندی کی او چه سوک دا خاندان سرمین کی نو اللہ جل جلالہ ورسر دا عرش برین نا محبت و مینہ کی اللہ پاک دا حضوری پاک مبارک خاندان تا دیلوی شرب بخلی دی دیلوی عزت بخلی دی دا خز خاون کلنا کل خپل مسکی ناستی بی بی خدیجہ مبارک یوزل دا مدینی دا جانان سربار ناستا دا وی دا مدینی منوری جانانا دا سدوان دا محبت خبری کئی خز خاون چکل محبت کی راشی اللہ پہ دار شبرین نفخر کئی خپل بی بی اگے سر خبری جائزی دی حلالی دی ثواب دی پکے کہ یہ انسان کور تراشی او سلام واچی السلام علیکم ورحمت اللہ بعد کسانوی زمان کور کی تنگی دا پا کور کی سلام واچی السلام علیکم ورحمت اللہ یو پیری سور اخلاص قلو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہوا دا صورت دیوی تا تماشا کا واللہ بر درستخان کی فراخی پیدا کی پونن سبب پختانہ بسوک سلام تا برابری شی پخذب سلام کی پختانہ اللہ اکبر زبوس خزی تا سلام کوما ولی خز بچے روٹے دل پخی ولی دا سلام دا سگران کار دی دا اللہ بندہ دا غیرت مکوا اللہ حکم کئی چکور ترازی السلام علیکم ورحمت اللہ پزور ہویا بی بی تم سلام بچو تم سلام غیب ہوئی وعلیکم السلام اے سلام دیو کہ اے دا اللہ رحمتنا برکتنا رحمتنا برکات فیوزات دا اللہ پتا سٹولوی اغی ورطوئی خزوطوئی وعلیکم سلام خاوندہ بچی ورطوئی وعلیکم سلام بابا ابو اے پلارا دا اللہ رحمتنا دی پتا بانمی او دا اللہ میرا بانے دی پتا بانمی نو دا بستا دا خلین رو باسی سوک چی تب خدتوی چی السلام علیکم دا خدای رحمت دی پتاوی اما یو ظل باس کاؤ میں چکل انسان جنت تلار شی نو دا دی دنیا دا بیبیان چی دیندار وی کنا او صالح وی قرآن خان وی پا اللہ پا نبی مہینی نو دا بیبیان با دا جنت دا حر سردارانی وی یو کس ماتوی رجی دا خواجی بکارو شمه ولی وی مو خود دل تا بازی کسان بازی یادوں گوری طول نخوا دا سی بیبیان اشتا یقین تاسو که منگر تتلیو علتی یو کس ماتوی وی مولانا صاحب زمان اوو بچی دی سرد بی بی اگه پوری جزد دکان نیم تلی بی بیم ناستی بچیم ناستی مالا بطول زور کئی یو زوته ما ماف که یوش پا یو کوي بلش پا بل کوي بلش پا بل کوي بلش پا بل کوي بیا اگه وی نا وی یو چوٹا دی چوٹا وی اگه طولو ناستی چشاب ابو بکر رازی او مال خوب رازی ابو بکر رازی او مال خوب رازی وی چی پلاری راشی وی طولو تاوی چی صبرو که مال خوب رازی زکشری ما نو بچ زاول دا خپلی صبر خدا ثوابو گٹم نو بیا دا کشران تاسو مشران گٹے وی اگا کشری بچی لگیاوی مال زور کئی زوتیم بچیو دشکنا بس کا وی چی زم دا سو دشم وی پکی گناہ دا وی اما شوی بیا پکی گناہ دا وی آئے تاسی بچی مشتا وی بیا چی طول بچی میں زورو کی بیارا لبی بی زورو کی نو زمون خدای زمون زنانو تاس طول دی خدای دیندار کی لگای مینو ہے کنا دا بازی کسان چی لگنا وقت شی ارے کورتا لگ لیٹ راو رسیدی او بیا دل ترکاری
د ګرمولو आवाज نشي کولی چې بیبي پاسه ترکاریو دی یخنه کې خو جبړستان ته نه وته کنه بیا روخل ډېر او کله جی کبل کې چلا بیا بازي زنانه دغه شي بیا وتویل نشي چې را پاسه د ترکاری ګرمکه الا ماشاءالله دیندار زنانه شټول داسې نه یادوم ښا یې لکه شته کې نشته لکه وازو کې کنه او کنه دیندار زنانه مشته چې هغه خاون کړه پوري یکدم پاسي دا جنتی زنانه ده دا جنتی خزه ده چې دا خاون تابعدار دا جنتی ده راځي جی زنانه او تم د دې لپاره دا خبره کومه ځکه زمونږ د الایو زنانم بعضې وخوري تاسو یقینو کې بیبي خدیجه مبارکه یو ځل را پاسېده او داسې بیماره ده چې د پاسېدو نه ده د ګرځېدو نه ده مبارکه چې را پاسېده د مدینې جانان په غار حرا غر مبارک کې دی خدای مونږ ټول ولې یو ځای دغه غار حرا غر ته بوځه لږ امین را سره ووایې اوهو لږ امین د دې وجې ویما چې د یخنۍ کې معمولي غوندې اخټوخ کې کار رب کېږي که خیري ښه ما ته وګورئ بیبي خدیجه مبارکه بیماره ده د پاسېدو نه ده په دې یو اړخ به چې واوړېده نو بیا دونه حرکت نه شو کېدی چې دې بل اړخ ته به راوړېدلې وه خو دلته ورته د مدینې د جانان مبارک مخ مبارک مبارکه را پاسېده لږ غوندې ستوانې لوپټې پورې وتړل او لږ غوندې سالنې را واغېشته او د مکې معظمې د کبوتر چوک باندې د زرګرانو د محلې نه راووته زه چې خپله لاړم نو ما د زرګرانو محله ما ورته کسانو ته وي چې زرګرانو محله کوم ځای کې ده کسانو وي چې دا صفا مروه سه دغه مخامخ و بس زه لاړم هغه دروازې ته مې داسې وکته راوکته مې د هغه لارې کوڅې دي چې دې کې بیبي خدیجې قدمونه مبارکه ایښودلي ډېره بختوره بیبي وه او ما ته ګورئ د بیبي خدیجې ګورئ د واده او د نکاح جوړه چې وه دا ابابکر صدیق مبارک اغشتې وه دا خدمت هغه ادا کړی بیبي خدیجه را روانه شوه سالن ورسره دی د کبوتر چوک ته چې روسې دمه کوي چې بل ځای ته دمه کوي بل ځای ته دمه 5 میله فاصله د غار حرا په مزه مزه روانه ده ها چې د غار حرا دی ویښ ته ورسېده که نه نو داسې چې دی غر ته وکته اوس پکې پوړۍ دي هغه وخت کې پوړۍ نه وي چې داسې وکته وي یا الله یو طرف ته زما بیماری ده او یو طرف ته د مدینې د جانان مینه ده وی زه به د خپل ځان د ښکلي پیغمبر مبارک نه قربان کړم په مزه مزه داسې خطا 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 خو چې دی مست ورسېده که نه نو په دقه دوران کې د دې محبت ارشبرین په خوځېدو زنانه چې دینداري اش خوځوي جبریل السلام دا الله وی جبریل السلام لبیک یا جلیل جبریل السلام العرش بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ فاصل د مدینه جالان تا کم دا او ستا فاصل زیاد د لارشا صد پارا کریم ربا د مدینه جانان تو چی بی بی خدیجه نن ډیر بیمار دا د فاسدو نوا د ګرځیدو نوا خوستا خدمت کی را روان دا پدم دم باندې را روان شوی دا او د الله محبوبا شکل در مخامخ شي ورته وای چې بی بی خدیجی مبارکه ستادا نازو ادا د خپل خاوند خدمت الله تدون محبوب ګرځیدلیا چې رب العالمین در باندې دار شي برین سلام نکي جبریل السلام مبارک مخ کې راغلی دی بی خدیجه را مخامخ شوه حضور السلام چې ورته وکته د ډېر تکلیف د وجې د بی خدیجې د سترګو نه اوښکې را روانه شي بی خدیجې ولې وی دا الله محبوبه نن دونه بیماره ومه د ګرځېدو نو ما خو ما وی یو طرف ته ستا د ښکلي مخ مینه ده یو طرف ته زما د خپل مخ ستا د دې ښکلي مخ نه قربان کړم بی خدیجې وی ها وی ته مه وایه وی ولې وی الله وی چې بیماره الله وی بیماره ده جبریل السلام راغلی دی او رب العالمین را لګلی دی چې بی خدیجه کله رسي انعام بساله خلق ورکي
وی الله وتوی چې زما سلام په بیبي خدیجه مبارک باندې وایا. دا کدا د خپل خاوند تابعدار بیبي ده زنانه که زما